یلکانو اتلانو افغانانو تیار شي مزیدار شي او سیده په دې لار شي چې د توریانو سره مو میږدي او توریانو ته مې ګوره ونه شرموي ځکه چې موږ په اسیا کې سیکنډ بیسټ ټیم یو یعنې په بهترینه ټیم یو د اندیا نه بعد هسې نه چې دنیا ته مې وشرموي نو تکړه شي چې میچ تېنه وګټو ښه یا خانه راشد خانه ته تېنه بېغمه شه د توریانو نه به زه درته چمړه او پوستکي او کورمې شاټینګې به درته تېنه راوباسمه او په ډېران به وغورځومه خو زما بیټ ورک شوی دی بیټ مې ورپسې کونج په کونج ولټولو خو زما په بکسه کې زما په بیک کې بیټ پیدا نه شو ما د ښکاري د شینوګي رانه پټ کړی دی یلکه شینوګي ګپ مه لګوه دا د ګپ وخت نه دی سیرې شه لږ سیرې سه هر وخت بس ګپ شپ لګې هلکه د توریانو میچ ګټل غواړي که دا میچونه مو وګټه که نه نو په ورلډ کپ را روان دی او په ورلډ کپ کې به د خیره سره بنګالیان هندوان استرالیایان هغه میکسل فیکسپیل هم رانه ویرېږي چې توریان یې میچونه ګټلي دي نو ګپ مه لګوه دا بیټ ورته ورکړه په کوم کونج دې منډلی دی یا شینوګیه یاره نبیه جي هر سړی به ماته ګوته نیسي چې دا کار ده کړی دی ولې زر د خلق کارمه چې زه به د خلکو بیټونه پټومه زه څومره خواري کومه د افغانستان دپاره چې بال پکې ولمه او خطرناک بال ولمه او چا خبره میټونه وګټمه او تاسو ما سره دومره ظلم کوئ او په ما باندې د بیټونو د غلا الزام لګوئ زه پکې نه کومه دا میچونه یاره شینو ته خو په موږ باندې ګرانې مه خفه کېږه موږ در سره ګپ لګو هلکه ګروبزه دا سړی مه تنګوئ چېرته بل چې د بر نه و هېر شوی چېرته به نه پاتې شوی وګوره دا پیړ ظالمه ده خو دې ته خو ځان سره یو سلو شل دانې بیکونه ګرځې په کوم بیک کې به درنه پاتې که نه یه ګروبزه وبخه شینو اوس راته یاره یاد شو که نه هغو ما مولانا محمد رضوان ته قرض ورکړی ولو هغې ویلې زه د استرالیا په لیګ کې د میکسول سیسویل په لیګ کې ستا په بیړ باندې چکې وهمه او چکې پې ونه واله او اوسه پورې را بیټ نه راوړې نو شینو خفه نه شي خمانه هیرو یاره ګروبزه شیونه ستا نه هېرېږي او موږ نه دې په ولاړه سه وباسله اوس به خلک راته وایي چې شینو هلته د خلکو نه بادونه بیټونه پټئ ما داسې کارونه مه کوه که نه بیا مې ګوره زړه خفه کېږي زه خیر د شینو مه خفه کېږه که نه موږ خو افغانان یو او دا ګپ شپ زمونږ عادت دی عادت موږ خپل ساتېرو ښه خو دا راته ووایه چې دا د کرکټ بال په ځای د فوټبال ولې رااخیستی دی لکه چې کرکټ نه بعد خیر سره فوټبال کې ځان اچوې که څنګه یاره شینو نه ملانه بیاجي د فوټبال نه مې د الله پاک وساتي فوټبال باندې څه کې د کرکټ نه مې د الله جار کړي کرکټ ښه شی دی خو دا بال مې ځان سره په ډېر ښه خاطر رااخیستی دی که نه هغه د ویسټ انډیز هغه کپتان نه دی کینګ دی او که چا خبره وزیر دی او که غل دی پته نه لګېږي خو زه غواړم هغه ته په فوټبال باندې بالینګ وکړمه او په دا سرې ولمه چې پته ولګېږي ورته د افغانانو د زور نه که نه شینو توریان ډېر ښه خلک دي توریان چې دي د کرکټ مالګه ده مالګه هغوی سره ښه کرکټ کوو د خیره سره ښه او که نه که توریان د کرکټ نه ورک شول نو د کرکټ خوند هم ځي دا درته زه ویمه خبره دې شي که نه چې خپله د کرکټ په علاوه په همغې ورته بالینګ کوه صحیح ده توریان زمونږ ملګري دي ملګري نه راشد خانه په من ګرانه دا خبره خو دې بیخي نه منم هغه خبر دې منم خو دا خبره دې نه منمه په کرکټ میچ کې دې کرور مي که نه نو خپل شین زور به لګې او دا خو زمونږ ملګري دي نو په دې سر به ولمه توریان به درته ولمه په آخري خبرې ده چې دا وکړې به تېنه په دې مذهب ولم ځې راځې د دې اوتو بوتو نه تېرې شي خبرې نور بس دی هغه بس روانېږي او کوچ جونتن ترت هغه هم به بس کېناست یو غوسه غوسه راګوري هسې نه چې په ګوره په ځان باندې خوله ولګوي